په میدان وردګو ولایت کې د ښاروالۍ د مخنیوي او درملنې په موخه د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست په همکارۍ د OCD له لوري د ځواک یا NMP پوډر د ویش 3 ورځنی کمپاین پیل شو چې له امله به یې د میدان وردګ ولایت په 7 ولسوالیو کې شاوخوا 50,000 ماشومانو ته یاد پوډر وویشل شي. جلریز، دایمیرداد، چک، جغتو، سیدآباد، میدان ښار او د نرخ ولسوالۍ به پکې شامل وي. په دغو کې به موږ تقریبا د 50,000 شاوخوا ماشومان لپاره به د MNP یا د ځواک پوډر به موږ ورته رسوو. دا چې موږ په ولایت کې لسګونو کالو را په دې خوا باندې دغسې ورته برنامې نه وې عملي شوې، نو د وزارت سطحه محترم مقام د دوی د همکارۍ نه مننه. دې پوډر ته څنګ نور صحي عامه پوهاوی عامه مسیجونه چې د همکار مؤسسې په واسطه باندې موږ په ولایت کې عملي کیږي، دا یو په ځای او د قدر وړ اقدام دی. د دغه ولایت اوسیدونکي هم د یاد پروګرام څخه زیات خوښ دي او وایي په دې سره به یې ماشومان ښه وروزل شي او غوښتنه کوي چې د روغتیا په برخه کې د له دوی سره زیاتې مرستې وکړي. خوارځواکۍ د عزت په خاطر دوه پوډر درکړو، نو هغه دلته راغلو، موږ ډېره مننه تېر کوو، خوشحاله یو چې آینده کې هم دغسې پروګرامونه جوړ کړي. د یاد پروګرام مسؤلین وایي دا ډول کمپاینونه په کال کې 2 ځله ترسره کیږي او په راتلونکي کې به د دغه ولایت 2 نورو لومړی حصه بهسود او مرکزي بهسود ته هم وغځول شي.